کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی مخلص یم او ستاسو په خدمت کې حاضر یم دا وخت په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ او صحت په جامه به یې ان شاء الله. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږ دا څومره زیات آرټسټان دي تقریبا ټول هغوی خپلې یوټیوب چینلې پرانیستې دي او دا یو ښه خبره ده ځکه چې نن سبا خو د کار هم دغه شان حل دی. نو په دغه وجه په دغه هیله باندې زمونږ آرټسټان هغه که میل دي او که فیمیل دي که هلکان دي که جینکۍ دي د هغوی ځان دپاره خپلې چینلې کولو کړي دي. په دغه سلسله کې زمونږ چې دا کوم یو آرټسټ ده زمونږ ملګری ده زمونږ کولیګ ته یو ښه آرټسټ ده ډېر وخت نه کار کوي نادیه خیال. نو د هغې دا چې کوم چینل دی نادیه خیال پروډکشن دا د یوټیوب چینل دی او په خپل آرټسټ ده. نو مطلب دی چې ښه ښه ډرامې د هغې را روانې دي په دې چینل باندې تاسو یې ګورئ. ما ورسره خپل هم کار کړی دی او انشاءالله نیکسټ هم کارونه را روان دي زمونږ داسې ډرامې دي چې په هغې مونږ کمباینډ یو. جهانګیر صاحب دي دا ټول پکې دي را روان نیکسټ انشاءالله اختر نه پس که خیري. نو د نادیه خیال دغه پروډکشن دغه چینل چې کوم دی دا سبسکرایب کړئ دا د ملګرو سره شیر کړئ مهرباني وکړئ دغه لینک شیر کوئ. نو په دې چې کومه نیو ویډیو راځي یا به تاسو ته اټومیټیکلي تاسو ته پته لګي یو دغه به تاسو ته راځي چې بهی آو یو ویډیو نادیه خیال ورکړې ده دا ګنټۍ چې کومه د ټلۍ نشان دی دغه هم سره لږ شان دباو کوئ په مزه. نو یو ځل درته بیا وایم نادیه خیال پروډکشن دا خامخا سبسکرایب کړئ دا د ملګرو سره شیر کړئ او د دې چې کوم لینک راځي دا خامخا شیر کوئ. ستاسو جهان مننه.